نو اول تاسو چې دی کنه هغه بر سردار نه وي کنه سید سردار ته چې پیښور لاهور 100 کیلومتره دی یاره دې څه حساب خو مې نه دی کړی نه کړی ښه نو یو ډبې خوښ کا چې لاټري دې روزي موږ وګورو چې یو ډبې دا صحیح دی دی په اوله ډرامه د دې کومه یوه وه دودو نه دا به غاړه کې دا به تر اخره پورې دا به غاړې ته وي دا به غاړې ته وي دا چې په اخره کې بیا ټول کړو بله ډرامه نه ده یاده نه ده یاده بس ډبې خوښ کوي زه لا خوشحاله یم ستاسو دا او یا الله خیر او ښه سرداره د سواتي صاحب د سترګو رنګ څه رنګ دی رنګ ګورې به ته نه وځه ټایم او د سترګو رنګ یې کم کلر کې دی سترګې کم رنګ سوره سري سترګې نه وي نه سواتي صاحب نه سري نه دي داسې ډارک براون دي داسې غلط شو ډبې خوا ډبې خوا کوه کوم ډبې داسې ښه ده او څېره ده سواتي صاحب څېره به ورته وتړئ څو ځله مې څېره تړلې ده یو واده خو مو شوی دی کیرن نه و که نه اوس د کیرن هغه بل واده به کې تابعدار یم ښه بس موږ به مخکې سواتي صاحب نو موږ به دا څېره مخکې تر مخکې ورته وتړو صحیح ده دا د واده زلمی دی دا څېره به ورته وتړو اوکې اوکې جی ښه جي ښه سواتي صاحب څنګه نه د ټماټرو نرخ نن سبا څونه دی اوس په دې ټایم کې 80 روپۍ دی 80 روپۍ دی خو دلته خو 50 روپۍ دی نو بله چې ځینو کار نه سرجه موږ پروګرام دلته ریکارډ کوو ډبې خوښې کوم یو ده او ډبې ښایسته یې نه کړي یس هاي د سواتي صاحب اولنی فلم کوم یو اولنی فلم که څه یې نه غلط شي نه دی یاد نه دی یاد ډبې بس ډبې ته راځي کوم ډبې دی دام دی دغه یو ټیک دی دی سواتي صاحب خیر دی چېرته سیرې دي چېرته ګلونه دي واده دي فرشته ښه سواتي صاحب دا راته چې دوی وزن به څومره وي د دوی وزن به تقریبا 2 منه خو بسې وایي 2 منه به وي تقریبا صحیح دی که غلط دی صحیح دی که غلط دی نه غلط دی سر به زخ تفکیری نه دی او دستانی دی دا واچوي جی دستانی واچوي ها سوالي صاحب ته تاسو کوم دا راته وایي کنه چې لکه ما خو تاسو مخامخ فاصله مو کړی کنه تاسو خو دونه خوږ دونه پولایټ انسان یې کنه نو په دې فلمونو کې دونه غوسه د کم ځای نه راوړی تاسو نو خو چې کار یې نو اوس کار سره خو څه شی کوي او کنه نه زه ډېرو خلک خو دا وایي چې لکه سواتي صاحب مخامخ همداسې په قهر او په غوسه نه جی توبه وباسئ او که داسې ده چې دا د کور غوسه تاسو کور نه شي ویستی هغه بیا فلم کې وباسئ نه اصل کې فنکار سړي کې غوسه دومره نه وي دا خو اوس کار دی کرکټر دی که نه دا خو موږ ته د استاد لکه زه تاسو وایم چې سواتي صاحب چې وګورئ که نه نو داسې فکر وکړئ چې دی د خپل چې کوم دی اوریجنل کوم کرکټر دی هغه د فلم کې چې تاسو څنګه دی کتلي دي د هغې نه بالکل اپوزیټ دی ډېر زیاته مننه او هلک ته م څېره وتړله دی دې ورته خیر کوي دماغ لومړی ته راستانه کېږو بڑې زوید دی نجیبه
ته